دا هلمند کې د هلمند څپان سیند کلنۍ دودیزې مشاعرې جوړ شوي مراسم دي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه برخوالو پکې برخه لرل. د مشاعرې یو شمېر مسؤلینو ویناوالو وویل دوی د هلمند سیند مشاعرې لپاره پوره چمتووالی نیولی و او لا به یې هڅې دا وي چې دا ډول ادبي پروګرامونه زیات کړي ترڅو د هیواد ادبپال وهڅېږي. هیله لرو چې زموږ درانه شاعران، نعتخوانان او ترانه ویونکي به د شعر او ترنم په خوږه ژبه خپل ترتیب سوي شعرونه او ترنمونه پر ګډونوالو باندې ولوروي. اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې د دوی سره همکاري کولی سي. د ډیرو قدرمنو معززو او ښاغلو میلمنو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه یې قبوله کړه او د ډیرو مصروفیاتو سره موږ سره دلته شرکت وکړي. الله جل جلاله دې جزای خیر ورکړي. په یاده مشاعره کې د هلمند او هیواد مخکښ شاعرانو خپل شعرونه وویل. دا نظام چې نن پر ټول هیواد غالب دی، دا نظام نه د ملا نه د طالب دی، دا نظام زما او ستا دی او د ده دی. دا نظام د هزاره او پښتانه دی، دا نظام هم د بلوڅ ازبک تاجک دی، دا نظام هم د کورمیشتي هم د ورک دی، دا نظام د هر سړي د سر سایوان دی، دا چې نن واکمن پر درست افغانستان دی. وایي د غرور غرونه دې په سپینه ماڼۍ نه ورکوم، هېواد حسن دې په درسته نړۍ نه ورکوم. زه د اروپا په پلونو کباب د هیواد سپوره مړۍ نه ورکوم. د وطن خاورې پر تا ځان قربانول پکار دي، ستا ښکلول پکار دي، ستا د زخمي وجود د هر درد رغول پکار دي، ستا ښکلول پکار دي. د هلمند سیند مشاعره کې د هیواد مشهورو ترانویونکو هم برخه لرل چې د مشاعرې ګډونوالو ته ترانې وویلې. مختب نسی پښتانه په ټوپک که د قلم اثرې نوي وړاندې، مختب نشي پښتانه په ټوپک. پر اسمان باندې که دا سپینه سپوږمۍ ده، مدینه به په جانان فخر کوي. د اوبو هر رګ ته په هر ځای کې مسکن جوړوي، د اوبو هر رګ ته په هر ځای کې مسکن جوړوي. د زمانې ښکلي راغلي مات بدن جوړوي. ویلی سو چې هلمند څپان سیند کلنۍ دودیزه مشاعره هر کال د کال په همدغه موسم کې ترسره کیږي چې زرګونه برخوال لري.